وړیا توګه استفاده وکړئ. نو چینل مو سبسکرایب کړئ او ویډیو ته تعقیب کړئ تر اخره او دوستانو ته یې په مسیجونو کې ور ولېږئ. مننه. نن درته یوه داسې طریقه ښایم چې د هغې په وسیله تاسو کولی شئ چې وړیا یا مفت کریډټ کارتونه د اتصالاتو، افغان بیسیم، روشن او یا هم د MTN لاسته راوړئ. نو د دې کار دپاره تاسو یوه سافټویر ته ضرورت لرئ تر څو هغه انسټال کړئ. بیا وروسته د دې څخه مو چې انسټال مو کړله بیا یې نوره طریقه هم مخته بیایي. راځئ دا طریقه مخته بوځو. نو پلی سټور ته ځو. پلی سټور کې میک منی آنلاین په نامه سافټویر دی. میک د دریم سافټویر چې تاسو وینئ میک منی آنلاین ایرن منی دا به وکلیکئ. البته ما مخکې انسټال کړی دوستانو، تاسو به دا انسټال کړئ وروسته به دا اوپن کړئ. زه به اوس دا اوپن کړم. د درنو دوستانو کله چې تاسو دلته په لومړي سر کې ستاسو څخه یو ایمیل یعنې جیمیل غواړي چې خپل جیمیل ایمیل به هلته ورکړئ. وروسته د دې څخه چې ورم کړله تاسو ته دا صفحه راځي. دې صفحه کې تاسو ته په لومړي ځل دپاره تر 300 پورې کوینس یعنې هغه سکې درکوي. نو دا سکې چې دي تاسو کولی شئ چې په نورو طریقو هم لاسته راوړئ. روزانه تاسو کولی شئ چې تقریبا تر 500 ډیلی چک ان ورته وایي تر 500 کوین لاسته راوړئ. او یا د ویډیو په لیدلو سره تاسو د لاندې دوه آپشنونه وګورئ. د ویډیو په لیدلو څخه تاسو ته کوینس سکې درکوي. او یا هم که تاسو په د دریم کې انوایټ فرینډز که تاسو چیرې دعوت کړئ او هغه یې وکلیکه تاسو ته 500 سکې درکوي. نو یا یې شیر کړئ تاسو ته بیا هم سکې درکوي. یعنې مختلف آپشنونه لري. تاسو کولی شئ چې حتی په 2-3 ساعتو کې تر 10,000 تر 20,000 سکې لاسته راوړئ. دوستانو دلته که تاسو راشئ ما تقریبا همدا اوس ما مخکې استعمال کړی خو اوس په یوه بل ایمیل نه استفاده وکړله. ما ته یې تقریبا 300 سکې راکړل. بیا ما ډیلی کوینس هغه وکړ نه یې هم یو 50 راکړې 3 نورې 350 سکې راکړې. تاسو کله چې دا په کریډټ کارت باندې تبدیلوئ نو ریډیم بای موبایل ټاپ اپ باندې کلیک کوئ. دلته البته خپله شمیره ورکوئ. مثلا زه یوه شمیره ورکوم 0 اووه 20 30 8. کله چې دا تاسو وکلیکئ نو دلته به قیمتونه ته به ورشئ. تاسو دلته وګورئ دوستانو ما هغه شمیره یې هم ونیوه د MTN البته هغه شوله. دلته یې لیکلي که تاسو غواړئ چې 500 افغانۍ کریډټ لاسته راوړئ تاسو باید 1110 سکې ولرئ. که چیرې 1000 افغانۍ کریډټ کارت غواړئ تاسو باید 20,220 سکې ولرئ. همداسې مختلف قیمتونه لري. دې له اسانه تر ټولو اسانه طریقه دا ده چې 100 دوستانو ته ور ولېږئ. هغه کود د ریفرال کود چې ورته وایي هغه هماغه چې ستاسو مربوط کېږي هغه همدغه کود په استفادې سره دا استفاده کړي او کولی شي تاسو تقریبا ته 11,000 په ډېر اسانۍ څخه سکې لاسته راوړئ او دا سکې 500 افغانۍ کریډټ کارت باندې تبدیل کړئ. نو دلته تاسو کلیک بیا پې کړئ. اوس زه دومره سکې دلته یې ولیکل چې دا سکې نه لرم کوینس نه لرم نو د دې څخه استفاده اوس نشم کړی. نو تاسو کولی شئ په هر MTN وي افغان بیسیم وي په نورو اتصالات وي دا روشن وي دا سکې تبدیل کړئ دوستانو. نو هیله ده چې
طریقه مو زده شوې بیا هم که کوم مشکل وي یا هم نوی پوه شوي بیا هم تاسو کولی شئ چې کمنټ وکړئ، چینل مو سبسکرایب کړئ. تاسو ته ډېرې ښکلې ویډیوګانې، معلوماتي ویډیوګانې، نورې تفریحي ویډیوګانې تاسو ته وړاندې کوو.